تاسو یوه دانه ګوټکه او لږ څه نور سکاره ورسره اچولی. ګیس ډېر کې بچتېږي ځکه ګیس نن سبا بیخي زیات ګران دی. کوله سوځل کېږي، ګوټکې سوځل کېږي، سکاره کې لګېږي کم دی. دا د 100 روپو سوځي تر 800 روپو شی ژر پخېږي. او بل په دې کې دا خو به یې نه دی چې هر څنګه لنده ګوټکه هر څنګه لنده کوله یې نه چې معنا نه لګېږي. دا پنکې په وجه سره دی اسانه لګول کېږي. ګرانو کتونکو په چمن کې دغه هغه انګېټې دي چې د ګیس په پرتله باندې ډېر ارزانه تمامېږي. هغه دوکاندار ته راغلي یو د دوی دغه انګېټې به وګورو چې دغه انګېټې چې پنکه هم کې لګېدلې ده او بیا د شمسي یا د بیټرۍ په لږ څه کرنټ باندې دوی دلته دغه پنکې ورته لګولې دي. تاسو وینئ دغه پنکې او دغه پنکې لاندې بیا دوی دغه هوا ورکوي او بیا ګیس دغه د ګیس په پرتله باندې چې کومې لږ څه یوه دانه ګوټکه او لږ څه نور سکاره ور واچوي دوی استعمالوي. له دغه دوکاندار څخه به پوښتنه وکړو چې دوی دغه جوړښت له کومه په خپله یې پیل کړی که دوی بل ځای څخه همدا نقشه راوړله. السلام علیکم، ستړی مه شئ، ستاسو چینل ته هم سلامونه وړاندې کوم. دا شی چې دی دا موږ د دا دپاره جوړ کړی دی چې یو شی ژر پخېږي او بل په دې کې دا خو به یې نه دی چې هر څنګه لنده ګوټکه هر څنګه لنده کوله یې نه چې معنا نه لګېږي. دا پنکې په وجه سره دی اسانه لګول کېږي. او بل دا په دا خاطر باندې خلک خوښوي چې تر ګیس ډېر ارزانه پرېوځي. نه دی یو شی دی ډېر ارزان تر ګیس باندې معنا دا پرېوځي. دا دود کوي نه کوي دا خو سر دا د خلاص دی. دود کې اوس بیا په دې کې بیا دا رقم هم جوړېږي چې معنا موږ دا رقم جوړو بند سر والا جوړو هغه ته بیا خپل پیپونه ور لګول کېږي. هغه بیا په خونه کې استعمالېږي. هغه هم دغه رقم دی هم دغه رقم شی دی خالي سرپوش معنا موږ جوړ کړو بند سر والا ورته وایي. دا خو چې ګیس دلته ته ورته وګورې دا خو چې مطلب دلته ګرمه سي انګېټۍ ګرمه سي دغه پنکه بیا نه سوځي. یا دا ډېر اوس لرې ده. ور دلته لوړ بلیږي او پنکه چې د لاندې موږ ته برابره کړې ده. لاندې موږ ته برابره کړې ده مطلب ډېر تاوان ورته رسوي. په دې کې څه شی سوځل کېږي؟ په دې کې کوله سوځل کېږي، ګوټکې سوځل کېږي، سکاره کې لګېږي. دا درې سره شان کار کوي. تقریبا قیمت یې تقریبا څو دی؟ دغه دغه چې اوس موږ دغه زموږ په لاس کې د دې قیمت تقریبا څو دی؟ د دې قیمت خو ډېر کم دی. دا د 100 روپو سوځي تر 800 روپو پورې ده. بلابود یې بیا بازار کې سړی نشي خرڅولی. او پاتې څو که چېرې بند سر والا وي هغه به په څه وي؟ بند سر والا تقریبا د 1500 سوځي تر 1200 روپو پورې ده. د 1500 تر 1200. ګرانو کتونکو تاسو دغه انګېټۍ دا دې ولیدې او داسې مو واورېدله چې دا د ګیس په پرتله باندې ډېره ارزانه تمامېږي. هر څنګه لنده ګوټکه وي هغه کې تاسو مطلب په دې کې بلولی سئ، ور واچولی سئ. چمن کې د بغره روډ له خوا چې را روان سئ وکښتې خواته چې پر لوی بازار باندې کښته را روان سئ کومه اوله د شپېشتو کوڅه ده، بیا د دوهمه چې کومه د انګېټیانو یا د کلیانو چې کومه کوڅه ده چې چابیان یا کلیانې کې جوړېږي په هغه کوڅه کې دغه انګېټۍ تر څنګ راځي. هغه انګېټۍ دا په خپل هغه رقم وګورو چې دغه انګېټۍ څنګه بلیږي او د انګېټۍ کې اور څنګه بلیږي او پر دې باندې شی څنګه پخېږي. راځي هغه هم وګورو. دوستانو دغه انګېټۍ ده تاسو وینئ چې د ګیس پر ځای باندې کار یې اخیستل کېږي. دغه چاجوشه ده چې دغه اوس دا ده پر ګرمه شول او بیا چای پر پخې کړل شوې او دغه دا دی بخار دی باندې دی. تاسو وینئ په دغه انګېټۍ کې لاندې دغه پنکه دا ورته لګېږي او بیا دلته دغه پایپ کې دغه هوا بیا وهي او دلته ځي. په دې کې تاسو یوه دانه ګوټکه او لږ څه نور سکاره ورسره اچولی شئ. ګوټکه چې که کوچنۍ وي چې یوازې دومره وسي چې هغه سکاره سم ورسره بل کړل شي نو بیا تاسو په دې باندې خپل د کور کم د پخلي کم ضرورت یې هغه په ډېره ښه توګه پوره کولی شئ. په خاطر د دې دا د ډېر ګیس د بچت کېدلی شي په دې باندې ګیس ډېر کې بچتېږي ځکه ګیس نن سبا بیخي زیات ګران دی. البته دغه کرنټ چې دی هغه هم ډېر کم غواړي. په پاور بینک باندې هم کېدلی شي، په کوچنۍ بیټرۍ باندې هم کېدلی شي، په شمسي باندې هم کېدلی شي. دغه پنکه دا ده کې لګېدلې ده او له دې له لارې څخه تاسو کولی شئ چې دغه واخلي او بیا خپل کور ته داسې په ایله مځکه کې یعنې مطلب چې سر یې د ځي بند نه وي بلکې ایله وي په هغه ځګۍ کې مطلب تاسو کولی شئ که څه هم دود لږ څه کوي خو هغه په دې خاطر کوي ځکه ایله دی نو خپل د ضرورت سامان په پخولی شئ. هغه په 240 روپۍ که چېرې تاسو ګیس ته ګیس ور واچوئ د ګیس په ډبې ته په هغه ګیس باندې بیا دومره کار نه شي کولی لکه په دغه یوه ګوټکه او لږ څه سکرو باندې چې کوم کار کولی شي او په څومره ارزانه توګه باندې دا کار کولی شي.